بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې د استخارات څه ته وایي او د استخارې طریقه څه ده. الکه محترمینو چې دا د هر یو ضرورت باید شپ. علامه مفتی انعام الحق قاسمی صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر اول صفحه نمبر 8 هغه لیکلي دي چې د استخارې اصل حقیقت دا دی چې د سړي څخه تردد لري سي، یو جانب ته توجه سي. د خوب د لیدل ضروري نه دي چې خامخا به ته خوب وینې، بس که یو طرف ته ستا زړه مایله سو بس هغه کار وکړه. په حواله د احسن فتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 428 د حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د هغه روایت چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د استخارې داسې په اهتمام سره تعلیم صحابه ته ورکاوي لکه څنګه چې د قرآن مجید تعلیم به ورکاوي. په حواله د ترمذی شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 3 دغه رنګ ابو داود شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 225 رحمانیه کتابخانه رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 26. چې کله سړی ته یو کار کول وي یا یو هغه کار جایز وي، دکان، مکان، واده، یو داسې شریک کار کول وي، نو دی پکې تردد کی چې وکم که نه وکم، نو دی بیا هغه د هغه اسانۍ دپاره دغه استخارې 2 رکعات لمونځ وکړي او بیا د استخارې دعا ووایي او چې کوم طرف ته زړه مایله و په هغه باندې دی بیا عمل وکړي. په حواله د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 28. کچیری یو طرف ته هم په اوله یو واره وکړه زړه نو سمایله، دویم واره وکړه، دریم واره وکړه، درې واره وکړه. فتاوی دارالعلوم زکریا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 408 هغه دا لیکلي دي چې 3 واره وکړه او 3 واره نه 4 واره وکړه. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت راخص دي چې 4 واره وکړه. دا رنګ په حواله د حاشیه تحتوی علی الدر مختار جلد نمبر اول صفحه نمبر 288 او شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 28 مرقات شرح مشکات جلد نمبر 2 صفحه 3 صفحه نمبر 209 واره پرې کولای شي. نو د استخاره طریقه دا ده. مفتی انعام الحق قاسمی صاحب په خپل کتاب جلد نمبر اول صفحه نمبر 9 کې لیکلي دي چې استخاره چې کله کې داسې په جلا کمره کې چالته ډیر شور شرابه نه پر کوم ځای باندې ستکه بدیږي هغه بستر دې شپاکي او بالښت صفاکي او د هر شي سره باید خیال وساتل شي چې د هر کار سره فارغ وسوله داغه ثبات کې او د وکړه شي صفا کپڑے واغونده 2 رکعات المنز په نیت د استخاره وکړه. بیا به هغه د دعا وای دا دعا وای اللهم انی استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. اول په عین سره دی، دویم په امزه سره دی. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. یو په عین سره دی، دویم په امزه سره دی. فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به. نو دغه دعا به وای او بیا په سنت طریقه سره بدسوي او کچيري سارکشن سره چې کوم طرف ته د زړه مایل او په غو باندې عمل وکړه او کچيري نو یو طرف ته مایل نو